پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ټولو څه زیات خواري او تکلیفونه راغلي دي په انبیاو باندې راغلي ثم الامثل بالامثل بیا چې څومره په دین کې څوک مخته دیندار وي په هغو باندې به تکلیفونه راځي. موږ پښتانه وایي خدای پاک خپل کاږه پیژني. غلطه خبره ده. نبی علیه السلام فرمایي یبتلی الناس علی قدر دینهم، په انسانانو باندې تکلیف د دوی د دین په مقدار راځي. فمن سخن دینه اشتد بلاء، د چا چې دین مضبوطه وي مصیبتونه به ډېر ورته راځي. فمن ضعف دینه ضعفت ابتلاؤه، د چا چې دین کمزوري ازمایښونه به کم راځي. دا خبره د پښتنو غلطه ده چې څومره د انسان په دین کې مضبوطي مصیبتونه به دغونه زیاتي. نن په ټوله دنیا کې د ټولې دنیا په انسانانو کې د فلسطین مسلمانان په الله ګران دي. موږ خو بظاهره وینو چې د هغوی وینې تویېږي، بمباري کېږي. په خدای مې د قسم چې د فلسطین په روی زمین باندې در فلسطینیانو نیکان خلک نسته. فمن سخن دینه اشتد بلاء، د چا چې دین مضبوطه وي مصیبت به زیات وي. نن چې په فلسطینیانو کم حالت دی دا د دوی د دې ګواهي ده چې دا خلک الله ته قریب ډېر زیات. الله دې د دې فلسطین مظلوم مسلمانانو کومک او مدد وکړي. د ډېر سخت حالاتو سره مخامخ دي، د ډېر لوږې تندې سره مخامخ دي. خپلو لاسو باندې خپل تنکي بچان هغه هم داسې نه چې په خپل مرګ مړه دي، نیم نیمې ټوکړې راټولوي. نن د دې ظالمانو توره په لاس کې ده، د فلسطین مظلوم مسلمانانو باندې وینو باندې نه مړیږي. تاسې دعا وکړئ چې الله رب العالمین هغه خپل خدایي استعمال کړي. ټولې دنیا مخ ورګرځولی دي، ټوله دنیا جواب ورکړی دي. تنې تنها مظلوم فلسطینیان خپل کور ته تا اندازه وکړه ته چې د خپل کوره څه څوک په زوره د توپک په زور راباسي څه به او د کوره راویستې هم صحیح ده، سړی به یو بل ځای له ولاړ شي، د یو بل چا کور ته به ولاړ شي، نه هلته جیم نه پرېږدي. یو خیمه دې ودروله پروا نه لري، زما کور یې ستا دا ستا، ودې نړاوئ هم یې ستا، په خیمو کې دې هم نه پرېږدي، په لوږه دې وژني، هلته هم بمباري در باندې کوي. مسلمانانو نن د فلسطین هغه مسلمانانو ته سترګې نه دي کږې، ناامیده سول، اسمان ته ګوري چې خدای پاکه ایمان خو مې دی چې یې خو څومره ازمایش په راکوې. الله دې په دې ازمایش کې کامیابه کړي، الله دې کومک و نصرت و مدد وکړي.